محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شيخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبد الواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق الله العلي العظيم. دغه مبارک آیتونه د سورة آل عمران د 18 نمبر آیات څخه ونسه بیا تر 23 نمبر پورې دا وس تلاوت شو. رب کې د ما قبل سره چې دی مخکې په سر کې مدعات سجده کړه چې په دې سر کې اصلي دعوا چې د هغه نصاراو سره ده چې هغه د تسلیث قائل دي. تسلیث معنا چې الله تعالی عبارت د درو اشخاص او د درو ذواتو څخه دي چې یو الله په خپل دی، بل د حضرت عیسی علیه السلام مور مریم، او بل په خپل حضرت عیسی علیه السلام. دغه درې چې پر له جوړه کنه بار الله ځینې جوړیږي بار دا کارونو تصرفات کوي. دلیل به هغه چې ارزای په قران کریم کې ویلي الله پاک چې ان ولی وای چې نحنو د ځانه په جمع ولی تعبیر کوي. نو الله عز وجل دغه مدعا په جسرت کې ورته کښېښول چې لا اله الا هو. الله پاک یوازې یو ذات دی، معبود برحق یوازې دی، بل څوک د عبادت وړ نه دی. نه عیسی د زوی دی او نه مریم د الله عز وجل سره شراکت لري. دا خبرې غلطې دي. نو دغه مدعا ور روانه په جماعینس کې د مزامین چې کېده ګرځي دغه سره اړه درلوده دلایل و. وس چې دی برته یې خبرې ته ورګرځي هغه د توحید خبرې ته او شان نزول ادا دي د آیات کریمه د لومړنۍ چې وسه موږ وایو چې د شام د خوا څخه یو دوه نفر رااله و نبی علیه الصلاة والسلام چې ولته محمد رسول علیه السلام له ولته احمد دول هو ولنو احمد و محمد دواړه دول دواړه هم د دواړو نوم پر ما باندې یاد شوی دی. په تیرو کتابو کې هم په قران کریم کې د محمد او د احمد نوم زلرم. برای ولشنو چې ته د نبوت دعوه کوي موږ ته په ټولو شاهدي کې غټه شاهدي وشي. هغه کومه شاهدي ده چې په ټولو شهادت کې غټه شاهدي دغه آیات نازل شو چې غټه شاهدي د الله تعالی د وحدانیت
دا نورې شهیدانې ګرده در دوی کمې دي دا شهیدي چې خلک ادا کړي لو شهیدي چې ده هغه د الله د وحدانیت او هغه هم چې الله یې ادا کړي دا نو بیا غټه شهیدي ده یو د کائنات شهیدي ده یو د الله خپله شهیدي ده چې ادا یې کړي نو دا یې شأن نزول چې ورته نازل شو چې دغسې ورته وایي چې دغه غټه شهیدي ده نو اوس ما چې کوم آیاتونه تلاوت کړه لومړنی دا دی چې عود کوي ګرځېدل کوي او اول سر مضمون ته بیرته چې د الله وحدانیت دی دویمه خبره دا ده چې بیا د اسلام حقانیت الله عز وجل په صراحت پسې بیانوي درېیمه خبره دا ده چې د اهل کتابو څخه دي چې کوم د باطل دلایل دی وایي د عناد د لارې په زړه کې سر خلاص دي د هغو جواب هم نبي علیه السلام ته ورښي هم یې امت ته ورښي او څلورمه خبره دا ده کوم څوک چې حق نه مني د حق څخه انکار کوي د هغو مذمت او بدي بیانوي او پنځم خبره چې د هغه د اهل اسلام غلبه بیا بیانوي چې اهل اسلام اخر در باندې غالبه کیږي غښتلی کیږي او بیا مؤمنان د کافرانو د دوستی څخه منع کوي وروسته د توحید دپاره دا خبره بیانوي چې هغه توحید قبول دی چې د پیغمبر اتباع هم پکښې کي یو څوک وایي زه نبي نه منم د الله وحدانیت منم دا توحید د الله تعالی نه ځینې قبلوي نو دا یې اووم نمبر اتم نمبر چې دی بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوبیت الله عز وجل بیانوي چې دا د الله تعالی محبوب بنده دی او د الله تعالی رسول دی او د دې خبرې دپاره بیا یو څو نورې قصې باره په پای کې رانقل کړي بس دغه مضمون دی تقریبا د سپارې تر پای یا تر 300 به وچلیږي اوس اولنۍ خبره چې عود و اسلم دعات دی دغه آیات کې وایي داسې وایي شاهدي ورکړې د الله عز وجل پر کومه خبره چې انه بېشکه شان دا لا اله لا نست اله لایق د عبادت حقدار و مستحق د عبادت یا معبود برحق الا هو مگر نه یوازې دغه الله ګوره دغه د توحید خبره یې بیرته وکړه چې هغه تسلیس و هغه د الله تعالی دپاره زوی ثابتول دا ګرده غلطې خبرې دا شاهدي خو الله ورکړې ده والملائکة او دا غره که ملائکه هم دا شاهدي ورکړې ده یوه ملکه په دا څه چې مقربو ملائکو کې دي که په عامو ملائکو کې دي یوه ولاکه پیدا کړي چې هغه د الله تعالی د وحدانیت شاهدي نه ورکړي نو نصارا ورته څوک یې زوی مور تر ملائکو تاسو اوس ډېر خبردار یاست ټول ملکې د الله د وحدانیت شاهدي ورکړي پس و دا غره کم د الله د وحدانیت شاهدي ورکړي اولو العلم خاونده هم د علم چې پوهه لري دماغ یې کار کوي هغه ټول په دغه باندې ګویا چې د الله سره بل خدای په خدایي کې شراکت نه لري دا ټول دغه شاهدي ورکوي الله پاک شاهدي ورکوي یو خدای دی په خپل الله پاک نازل کړی چې دا شاهدي ورکوم بل الله تعالی په دې مخلوقات باندې هم شاهدي پر خپل وحدانیت ورکوي دا نظام چې جوړ کړی دی دا نظام خپل د دې ګواه دی چې د دې پیدا کوونکی یو ذات دی انډیوال نه لري ولی انډیوالان چې هر څونه شراکت سره وکړي پای جنګ پای خوابدي د سره جلا کېږي به چې هر څونه سره شیر و شکر شي د دنیا پر بنیاد باندې مخ شریکان دي دلې ګاګای دوستۍ سره وکړي مګر په پای کې چې هغه دنیوي اړیکه یې وش کېږي برای هغه دوستۍ نشي سره قربان کولی سره خوابدي په معنی سره ګرځي ورونه یې د دنیا شراکت سره لري برای په پای کې سره جلا شي ورونه یې ورور د بل وروره ګیله مني نو د هر شراکت پای خوابدي ده که د الله سره شریک وای یو وخت لا ولې چې خوابدي سي وای جنجال وای یو بل وای چې بالا د المر زه دروم بس ګردمر خپل پر سر روانه کړی د زیاده جبل خوره خېجو یا به ویل چې ګر ساده نظام داس داس پر لسخه دا ولي ګردمر داس داس پر لسخه دا قسمت څخه یا زه دا خپل سرلې نه کوم سرلې ونه کراش یا جمعې نه کوم یا د جمعې پر ځای سرلې راولم د سرلې پر ځای جمعې راولم دا فصلونه ولي داس پر اعتدال باندې روان یا یو سړی دی یو خدای به وایي چې بچا کوم بل به یا الله کې راځه بچا کې دا زه فقیر کوم زما بد نه راغلی دي نو دا شان چې ناراضي چې یو نظام روان دی ټکر نشته پکښې کې نو معلومدار پیدا کوونکی یو دی معبود یو دی ولی الله پاک وایي لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا کدلت الهه ډیر وای خدایان ډیر خامخا دا نظام فاسدېدی ټکر پکښې کې راتلی اسمان بم دړي وای د دوه پاچاهانو سره جنگ بمبار شوی ټکان شوی نو د خدایانو چې سره جنگ څخه غرونه به سره جنگ اسمانونه به پر جنگ څه الوي دغه د مخلوق د لارې الله تعالی په خپل تخلیق باندې ام پر خپل وحدانیت شاهدي ورکړي لکه الله تعالی چې موږ ته د آیاتو د لارې د خپل اقوالو د لارې څخه شاهدي بیانوي د عمل د لارې هم د وحدانیت شاهدي ورکړي نو داسې مضمون شو شاهدي ورکړی د الله عز وجل هم قولا په
په خپل قول باندې چې دا قرآن کریم دی، په خپل کلام باندې معنا چې دا کلام الله پاک موږ ته نازل کړي، دا خپل مخلوق د لارې شاهدي ورکړي ده پر کومه خبره چې انه بېشکه شان دا دی نست لایق و حقدار د عبادت مګر نه یو دی، او دغه رقم شاهدي ورکړي د الله د وحدانیت. ټولو ملایکو که مقربین دي که غیر مقربین دي یوې ملکې انکار نه دی کړی. او خاوندانو د صحیح علم چې د علم خاوندان سوي دي په دا نن زمانه کې چې کوم څوک د انصاف خاوندان دي، دا غټ ساینسدانان چې دوی ورته وایي ټکنالوژي والا چې ورته وایي چې هر څه پتلون نیکټایي په زړېږدي ولاړ ولا کس چې د الله د وحدانیت شاهدي ورلرو دی خپل عاجز چې او دا معلومدار یو خالق لري دونه شیان دته کشف کیږي. نو الله اولو العلم ګرده یاد کړه چې د علم خاوند بله چاره نه لري چې د الله په وحدانیت اقرار ونکړي. قائما بالقسط، دا قائما حال دی د هغه شهید الله د الله څخه الله شاهدي وکړي په داسې حال کې قائما چې الله تعالی درونکی وساتونکی د دې نظام دی بالقسط په عدالت سره. کته الله تعالی بنو د غس شاهدي وکړي خو الله پاک په عدالت سره د نظام ساتونکی دی. نو ظلم خو نه کوي چې الله تعالی دی یو نه یو دی وایي چې نه حق شاهدي ورکړي چې دا یو دی. الله عادل ذاتی د الله تعالی په خبره کې کجو کمیو بشي نسته پکې کې صحیحه خبره کې نو دغه هغه سمه ده معتدله هغه سمه ده برابر خبره ده چې الله یو دی. دا قائما بالقسط ولي ورسره وای چې الله په خپل خبرو کې تر خپل حد کې رای نه کوي نه کمای کوي. ولي قائما چې الله تعالی درونکي د نظام دی بالقسط په عدالت سره. که ارزاق ته په عدالت یو کې چې څونه حق ده چې هغه ته غوونه قدر وکړي. که مرګ ژوند دی د الله تعالی په عدالت سره دی، نو کې فیصلې او احکام دي پر عدالت باندې بنا دي. نو دغه خبره به څنګه پر عدالت نه بنا، دا به څنګه پر خلاف الواقع باندې بنا ان شاء الله پاک وایي ما غيو نه خو الله په ټولو شیانو کې داخل ګمنل دي چې قائم بالقسط په عدالت سره د نظام ساتونکي و درونکي. پس بیا فرمایي لا اله الا هو، پس سر کې دا خبره چې الله شاهد دی ورکی بیا وایي چې نو حق خبره ده چې لا نسته اله لایق حقدار د عبادت الا هو مگر نه یوازې دی. العزیز چې دی زبردست برلاسي دی پر ټول کائنات باندې. الحکیم چې حکمت والا او رازدان دی په ارش کې پټ پټ رازونه لري. نو هم غالب ام حکیم دا ګرد صفاتونه د الله تعالی دی. نو یو ذات دی نه دغه نه قدر غلبه او عزت څوک لري نه څوک دغه نه قدر حکمت او رازدانی لري لکه الله عز وجل چې لري. پس راځي هغه دویمه خبره ته دویمه خبره دا چې د اسلام حقانیت الله عز وجل بیانوي چې دغه د اسلام دین او حق دی د الله تعالی توحید پکې کې دي. ان الدين بشک دین کم دین چې مقبول ی معتبر عند الله فنزد الله تعالی هغه دین چې د الله تعالی په وړاندې مقبول الله تعالی در سره ومني. الاسلام هغه د اسلام دین دی، بل دین الله تعالی ته د قبول وړ نه دی. دغه کافرم دین ورخستی دی او بنصرانیت ورخستی چې الله پاک دغه دین می کړی، بل به يهودیت ورخستی، بل به اندوګرات ورخستی، بل به آتش پرستی ورخستی. نو دا لا قبل یا خاص هغه دین چې هغه مقبول دی هغه د اسلام دین دی. کته ورشنو که خاص واقعي دغه خبرې دین د اسلام دی. د يهود مخالفت ولیکي دا خو به اهل کتاب، دا نصارا مخالفت ولیکي دی خو د آسماني کتاب دی چې تورات او انجیل ده. الله و هغه اختلاف پر دې نه دی بنا چې د اسلام د دین په حقانیت کې شکوک او شبهات شته، هغه پر خود غرضی باندې بنا دی. خود غرض دغه دی چې د ګټه نه پکې خبره اگر چې حق یې در سره مني. نو موږ دا خود غرض دی خپل غرض په مخه اخستې دي. دا نه معنی چې اصلي دا خبره د شک وړ ده، د شک وړ خبره نه ده. د شک وتل ده چې اصلي معتبر دین د الله په وړاندې د اسلام دین دی. دوی چې اختلاف کوي هغه د بل وجه کوي او مختلف اختلاف نه دی کړی د اسلام په حقانیت کې، د اسلام په معتبر والی کې. الذين هغه کسانو او تو چې دی تور کول سوی دی الکتاب کتاب الا خو بیا کړی دی د مخالفت من بعد ورست ما تر هغه جاء راغلی دی هم ودیت العلم علم دی ته علم راغلی دی د ست سوره دغه اخلاص دی چې والله قبل شی حق دی بیا دغه جن مگر بیا هم دی چې اختلاف کی د صد جاته کی دا کی بغیم بینهم د جاءت څخه د بغاوت او د حسد بینهم په منځ کې د دوی دی پر دغه يهودو او د نصارو د دې په منځ کې الته بغاوت او حسد پروت، حسد پر چی پروت دی. نو خدای باروي وای نو چې موږ دغه دین چیر ساده اسلام دین ومنو نو خو بزرګي ولاړه و عربو ته د مخه خو چې ارڅ بزرګي و د دی و کریاست فیصله ام د دې سره کتاب موجود دی تعلیم یافته دي. نو د تعلیم یافته نوم وړي و چې د اسلام د دین په حقانیت کانیسي نو خو براغه د تعلیم یافتګي هغه جوغه د سره څخه د جبل په سر کې چیږي
که یهود دي که نصارا دي که د دوی اتباع لکي د دوی په منځ کې حسد پروت دی د مؤمنانو د مسلمانانو سره چې دي د هغو سره حسد لري حکومت نه ورکوي نو چې نه ورکوي برای جن نه مني برای په دغه جن کې ګر سره ترقي نشته ترقي په دغه خوا کې د چارڅونو سړی لڅو بربنډ هغه مترقي لکه اوس کم مشکل پیښ دی د پتون کړي او د خریلي او تراشلي وجه د علماء علم نه مني نو خدای و چې هغه مې ومني نو خوشبیت باره دی سو نو قضا ته خو باره دی سو پاچی ته خو دی سو یا نو چې سل واره سر په خلاص جن حق دی څوک باره دار کم کوي ګر سره پر سر منکر سي دهري وکم نه سټیټینګ جوړ سي چې هیڅ جن نشته ځکه سب شي لاک دغه د پاره چې شوقي د دې چې زه تعلیم یافتم ته نه دا خبره ده ځینې کسان چې بيخي دا خبره زور ته غواړي چې د دین منکر شي هغه نه بیا د بل اصل در باندې راپورته ملا صاحب سیاست حکومت بو دغه شیان چې دا جلادي د دین وظیفه والمنزونه دا نو جلادي تخپل دین کا وځه سیاست کو دا بیا د چلوج نو کې د اسلام خواته اوای کیږي دی بیا دغه تقسیم درکې بیا دغه د پاره دي چې باروي تخرو د منزو ولا تخ تعلیم ولا نه تعلیم ولا خو نظام حکومت بار ز باید وکم کې دا استیسته خبرې پرمس پیږي چې هغه ډیر جلاوري ډیر به جنغه د جنګر سره منکر کیږي نه خدای منی نه قرآن منی نه بل برایتي لکستا کیسې شي دنیا پر څه روانه ده ته پر څه باندې روانه ملاسب دغه د پاره چې د حکومت په لاس کې ټینګونه سي تا چې نه درکې دا بل چې بیا دی چې بيخي بریری چې کافر بشه هغه بیا دغه اصلحه په کار اچي سیاست او د شریعت سره جلاج تخپل شریعت کوه زه خپل سیاست کوه ته د خواته نور پر دې چې د ملک واک په لاس کې ونسي احکام جاری کې چې احکام جاری کې خود د شهوات ګرځي ختم شول که اسلامي حکومت راش په هغه ورځ به نور شتي ته کول پول ویږي چې ځکه اشکوار سم د مشادري وکړه د خپل کور په کلی کې ولا کستاش په پلاور کې راځي اوس ته به یې پیغله د دوی شتکالو پلاور کې بدرې درې میاشتې وسیږي د ځوانانو سره بیا بدل ته درځي ته تعلیم قیامت د اسلام اجازه به ورکی خونی ورکی پر دغه شهوات بندیز لګیږي نو د اطاعت برای سیاست او شریعت سره جلاج ما سیاست ور پرېږده ما چې ار سره وایو نه وایو شراب او کباب کول هر څه اعمال چې مې راوړل ته بژغ نه ک ولستا کار چې دی جندیز ما کار چې دی هغه خو بیا سیاست دغه شیان علاوه د هغه وجه څخه دی د بغیه څخه مراد هغه د دوی حسد دی چې هغه قوت او قدرت او هغه شان او شوکت د الله سوزي په دغه د اسلام دین نه منې کنه دیم په ودا چې سم په پویږي چې د انسان فلاح او بهبود او کامیابی چې دغه د اسلام په دین کې ومن يكفر بآيات الله ومن هر څوک یکفر چې دی کافر شي بآيات الله په آیاتو سره د خدای چې الله دغه دلایل عقلی او نقلی ورته وایي چې د دین د اسلام حق دی منی نه مداخله کداغه کسان چې دا اوس موږ مخکې ذکر کړ فإن الله سريع الحساب فإن الله بشك الله عز وجل سريع الحساب چابک حساب دی الله ازما حساب نه بیا دغه قدر تیز دی کمپیوټر نصیب سره رسیدلی دا داسې سریع حساب دی بیا به نو اوسي چې په خبره هم وي په خبره جن سر خلاص دی او د جن منکر وي د خپل شهوات په خاطر نو چې حساب کیږي خو معنا جزای مراد دلته په جزای کې چې الله سریع حساب والا دی چابک حساب والا دی معنا دغه سجر بیا جزا هم ورلرو کی بیا بالته ټیلی او ټمبینی چې یا دا حساب زنه منه ملوز ما حساب ډیر بیا سریع دی تر دغه ځای پورې د اسلام د دین حقانیت ورته ذکر کی لکه چې الله چې واحد دی جنم د اسلام د رقم حق دی وس دغه کسانو جواب ذکر کی چې شنو الله پاک په دغه بنو مشک وڅ چې دغه زمړي دي سره خلاصي مګر کجباسي در سره کی علاوه د کجباسه جواب دغه دی بخپل ورته وروره زم مؤمن یم ته چې کای زفر اره خواچې زی یو په اقتصار آیات و یو سړی فل کونو د مریض پښتنې ته ورتلی نو برای په دازین کې سره جوړ کړ چې مریض خو غالبا پښتنه چې پرو کې چې څنګه یې دای به درتوي چې زنه کې شیم ته ورتوي چې الحمدلله چې دغه نه شه د ځان سره خبرې جوړي انو بیا ورته چې خوري دای به درتوي چې نو شو لا خورم په خوا خو بل شي نو دغه نو هغه شخ واړه و چې دا د وسره کم پوډینانو پیرینیان نه وي اباره به تورته چې بس دغه شخ واړه دي پاسته خورایانو ستې پلار چې وپات کې دی مې دغه خوړه انو د چرالي بر خو کوم غالبا خبرې په زور کې دی چې اجازه قرار نه ورم نوري امن اورن انو په زور ورل څنګه یې غد ساره پر کمه پر ځکړه پرغه دا نه را بده ورګه دغه ول نه امشه دول الحمدلله بیا ما لا پاک لري شکرې نو دغه خو نور ته بعد خراب چې زم نه امشه ته حمدونه را باندې وای اخو هغه مبستی دی خو مدینه استی ورته برای ورته خوري چی شي خوراکه جسته کې جنسته داسي هغه حیا دي د غنګي ورات کې ورال دغه خورم دول خورای ستا پلار چې وفات کړي مې دغه خوړه د وفات په وخت نو اوس کسان چې دغه د اسلام د دین حقانیت نه مني سره په خلاص دي بار ورته چې پلار دې دغه خوړه تیم خورچ دغه چې مرشي دغه بار جواب دی بل جواب نشته پکې کې الله دې شي دادی
فإن حاجو کچیر دی بیا د الله ير ول کستا سره نبی علیه السلام تعالی خطاب کی فقل تو دا فقل کی هغه جواب شي فقل تو چې اسلمتو ما تابع کړی دی وجهه د خپل مخ سړی چې پر یو خواځ برای ما مخ وجه خواته دی لله و الا عز وجل ما ځان تابع کړی دی ما مخ د الله پر خواته ما مخ پر اسلام دی زه پر دغه خوا روانم ته دغه خوره ومن او هغه چا هم مخ د الله خواته کړ دی اتبعا چا غز ما متابعت کړی دی د اصلي و من اتبعني هغه یې حذف شوی ده ومن هغه چا اتبع چې متابعت کړی دی نیز ما تابعداران مسلمانان چې را پسې زموږ د ګرد مخ پر الله روان دي ورېځنو وقلت ورتوایا للذین هغه کسان او تو چې دی تور کول سوی دی الکتاب کتاب کافرانو ګرد تو وای خدای اهل کتاب په دې ذکر کې چې د کافرانو سرغنه دغه دوه ډول د يهود او نصارا دوی سرغنه ولې چې خدای ته آسماني کتاب راغلی نو دوی تر نور ځان لوړ بولی برای سرغنه کې وای بل خپل په کې داخل دی والاميين دا امیانو ته هم وای امي هغه چاته ویل کېږي چې پر هغه حالت پاتې چې د مور څخه پیدا شوی سړی چې د مور پیدا شي خط لیکلی چې خو نيسي لیکلی خط ویلی چې نيسي ویلی نو څوک چې دغه سي چې هیڅ لیکل وس نشي کولی دغه ته په عربي کې امي وایي لکه خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم امي او خط لیکل وس نشي کولی دا نور چې کتاب ورکول شوی دی خو نو تعلیم کړی دی معنا تورات او انجیل یې زده دي علاوه اهل کتاب ته او امیین دا امیانو ته چې مراد د عرب او مشرکان دي مراد سول ورته اسلمتم آیاتسی تابع سویاس اسلام راوړی دی دغه پښتنه ځنیو فإن اسلموا کچیر دی اسلام راوړی وو ولهو موږ مسلمانان یو فقد اهتدوا نو دی پر هدایت سواله بلا خبر خلاص سو وان تولوا او کچیر دی مخ وګرځاو برای اولیا توجه دغه د شریف شته ګور مخ دینداشن کې برای مخ واړه و چې الک اسلام فإنما عليك البلاغ فإنما بشك ده فإنما علتي ده محذوف ده فارد جزاء محذوفه ده وإن تولوا كذي مخواره فلا تحزن غم مکوه ته پر ځان ډیرې ولې دا خبره دلته پټه پرته ده نو ولې غم مکوه الله وايي فإنما عليك البلاغ نو پرتا خو برسول او پرتا خو به نه دانه وش په دی و منه چې منل بیم په دکې چې ته خو به چې او وای خو کار مې نه وکي علاوه په دی به منه ده نه و منه الله وايي ته به رسې خو وجرسول ته خپل وظیفه انجام کړ د مثال په تور زه به تاسو مثال ما ته خطر کې پلانې کې ورسه تا خط یو یاغه ورکه هغه چې ورکه هغه دغه سیر کې ټوټه کې وي نو ستا خو پر چی شي بده زه ته سم ته ما خو خط ورکي دا چې د سیرینې منې دغه بده د مسؤلیت په ما څه ته هم پر چی شي باندې کې پر تا خو بدانه و چې ما به درته ته ویل چې ورسره چورتا سیر نه کې ما ته ما ځه ورکه بلا سیرول له سیرل د کار دی الله نبی علی السلام ته دغه سوي کدی مخ واړه دا پیغام چې تا ورل ورکې د و نه مني غم مکوه ولی فإنما دلیل د چا د پارسو دغه محذوف جزاء د پار فإنما بشك عليك پرتاخ البلاغ ورسول ته په خبره ما ز سر خلاص کړه په تا باندې دا نه چې منل د جن چې په خلکو به منی کدی تاسو دلایل ویل پر دغه سر بیره چې سره په خبره خلاص دي جته خو نو مش پښتانه کجباسي وای دا کجباسي در سره کی سره ام خلاص دي منی نه دلایل در سره وای تو ما مخدا الله پر خوا ما ځان تابع کړی دي پر هغه روان او هغه چا هم اتمام متابعت کړی دي والله بصير بالعباد والله الاف بصير دی لیدون کې دی بالعباد پر خپل بندگان باندې الله نور خو زه دی وینم د شنه دي چې بیا ستاسو سره زنه منم چې بارا به توای چې ما خاله پاک دین ورساو دنه مانی زبر تمشیا تان دی رسول الله زه خو بندگان ګرځي وینم ستاره سول مر معلومی چې دی ورو جرساو د دې انکار او تولی مر معلومی چې دی تولی وکړل مخه واړو انکار وکي تا تخپل بدله در کوم چې ثواب دی و د تخپل بدله کوم چې عقاب او عذاب دی دا په دغه پای کې ول چې والله الافات بصير لیدون کې دی بالعباد پر ټولو بندگانو نو چې پر ټولو بندگانو دي ستا تبلیغ را ماته را معلومی چې هغه دي تبلیغ رسول د جنګي وکړه هغه سړی ته ورساوه دا چې دنه منی د دنه منل امرته معلومی خدایم بنده دي تم بنده دواړه معلومیږي نو نستا غم پکار دي پر د باندې شته ولې نه منی او نه د ډاډه کېدل پکار دي چې و مې نه منی نو خلاص بلکې عذاب ورته ور علاوه زی وینم پس آیت کریمه کې فرمایي دغه اهل کتاب کې چې د يهودي اغلاظ ډاله ده په د بنی اسرائیل کې يهود ډېرې تر نصاراو يهود دغه دنیا پر سره خاصه د شیطانت او منافقت کې اول نمبر دی دغه نصارا چې په یو کنده کې اچي اکثر دی واشي خطای باسي د دوی پلانونه ډېر عمیق دي تقریبا کې شیطان شاګرد وي
کېدای شي چې د یهودو بې شاګردي کړي په دا اوس کې شیطان ورته عاجز دغه جوړ پلانونه لري چې سړی ډېر کلونه بعد په پوه شي چې دا ظالم خو چې د دین په نامه یې په ما څه ټوټکې وکړه دا څه چمونه را وکړه دغه رقم نو الله عز وجل دلته د دې خبره کوي یا د دې شناعت تقبیح کوي بده بیانوي خاص د یهودو ده کنه دا مخکې چې اهل کتاب او اوتل کتاب ذکر کول خو یهودو نصارا دواړه دلته د دې اغلظي بیان نشته ورته ګوره دی څون اغلظ دی په جن کې ان الذين بشک هغه کسان یکفرون چې دی کافران کیږي بآیات الله په آیاتو سره د الله تعالی دغه د قران دلایل دي دغه د قران آیاتونه دي د نه مانی د الله په آیاتو کې کوپر ته معلوم دي چې د شذ ستر فرض دي د ستر نه کوي دی د ازادي د طریقې ده دا یو د قران کریم کې ستر په آیاتو باندې ثابت ويقتلون او دی وجن النبيين نبيان بغیر حق بلا حق څخه بل نبيان به حق وجن کته و د نبی وجل خو چې ګرد مریض څوک به حق دی پر نبی او څوک د وجل حق لري په ګرد عمر کې پر نبی د وجل حق څوک نشي پیدا کولو د بغیر حق توري د څه د فار ور سره وای خو ماز به ویل چې ويقتلون النبيين چې نبيان وجن د بغیر حق سکی وای دا چې دا قاتل دی دیم پزړه کې پیل چې به حق وجن دا دغه د فار علاوه چې د سند چې په واقع کې د خبره د حق خلاف ده په واقعیت په نفس الامر کې د حق خلاف ده د په دماغ کې د خبره د حق خلاف ده چې زه خو نه د وجل حق پر نبی وجل لرم خو د نبی خبره باید ومن مودې له خنجر سلاخ لاله نو دغه کسان چې کم کارونه کوي اول کار کم ذکر کوي یکفرون بآیات الله چې دی کوپر کوي په آیاتو سره د الله د آیاو ويقتلون او دی قتل وجل کی النبیین د نبیانو د دوا او دا وجنی بغیر حق بلا حق په دماغ کې دا غده چې ولا که پر سم کار کوم غلط کار کوم دا دوا کار دریم ويقتلون دی وجنی الذين اغكسان يامرون چې امر کی بالقسط فعدالت سره چې دا نو بیا من الناس د عام انسانانو نبیان خو چې هغه انسانانو خدا د عام ولسه څخه چې دا کم خلق دي معنا چې د قسط د عدالت نظام غواړي دغه کسانم دی وجنی وای نشات مراته کو دی علما هم وجنی نبیان هم وجنی نو د دې کسانو جزاء به څنګه اوله جزاء فبشر زیری ورکه هم دوی ته بعذاب الیم په هغه عذاب سره چې دردون کې دی اول خود د دوزخ زیری پر وک کني زیری خو په هغه اخبار کې کیږي چې په هغه خوشحالي زیری مدربانی پلان درال د حاجت څخه زیری مدربانی زوی دی پیدا شو زیری مدربانی پلانې کار وس زیری خو په هغه ځای کې کاریږي الله د دې د لپاره تحکمان او استهزاء ول چې نو د دوزخ زیری پر وک ورته زیری مدربانی لکه خلک د دوزخ دی مبارک خو بونو پر واده ورکول کېدل دی د بدی مبارک خو خان خو وی پاچا دلته الله عز وجل استهزاء په وکړ شنو د بدی مبارک چې د الله په آیاتو باندې کوپر کوي عذاب علیم ذکر کی دا په بدله کې د چاسو د یکفرون بآیات الله تدری خبري ما ذکر کړی وي دغه د اولی خبري جواب نو دغه دی چې دیغه بدله دغه د فبشره بعذاب علیم دوم کار خو دی دغه کا چې نبیانه وجل دغه بدله بیا سسو دا د اولایک الذین اولایک دغه کسان نو چې دا نبیان وجن الذين اغه کسان حبطت چې عبس اعمالهم عملون الذي في الدنيا والاخره په دنیا کې عمل عبس دي په آخرت کې عمل عبس دي په دې دنیا کې عبس دي څه معنی په دغه منزو په دغه ټوټکو چې دی بیا کې د اسلام پر رقم په دغه دی ولاکه خلاص چې تا کار ما په یاد چې تا علما درته ښه اوس به ته پر منځه ولا دلته بل منځو نه راته کوي الله عمل عبس دي عمل عبس څه معنی یعنی نه په دنیا کې دلیل په ویل کې چې هغه د خو عمره ته تللی دي هغه د خو حج ته تللی دي الله دی کې دا ګرځي عبس په دنیا کې ګرځي د دنیا عبس یاله دغه دي نور نه په دنیا کې موږ سمزدل له خدای چې پر د احکام د اسلام جاری سي مګر دا چې د اوغه قتلونه وکي دلته د اسلام معاملات د سره نه کیږي سم درته خيږي لکه يهودي چې خيږي لکه نصراني دی په مغره کم کیږي په آخرت کې عبس دې سمانه د دوزخ نه په خلاصيږي بار پر د باندې احکام د چا نه جاری کیږي د اسلام عبس دی عمل والاخره په آخرت کې د عمل عبس دی په آخرت کې لاس نه نيسي چې بار به نو خدای پاک وبخښي جنت ته به واچي علاوه د دنیا او د آخرت دواړه لاسه د اعمال څخه وختل د کم چې هغه کارونه کړی دریم کار خیباده او علماء وجر چې د عدل نظام چې کوم چا غوښتي د خپل ولس ک علماء دي ک نور سم خلک دي چې عدل نظام غواړي د هغه قتل کوي چې یا ته ولې د سم نظام غواړي دغه د ازادي نظام درواخه هغه بیا کوم اجازه ده و ما لهم من ناصرین
وما نسته لهم دوی لره من ناصرین کومکیان یې څه معنا چې واقعي کومک دی وکړي دغسې خو ناټو ګرد پر راجامه د کومک یې کوي یا خو چې نو په شی ورسې خو هغه دې پر هغه سره بیره په ولاړ دی الله وایي د کومکي نه دي چې کومک چې خلک راودانګي راوزغلي هم کومک یې ولا کوي هغه به هم د سره د په انجام اختی ګوره دی خو بدبخت و خپل قوم یې درتیغ کاږي یا امریکا اوس په دغه مخابراتي برای زموږ زما کار دی راخره په ګرد دنیا کې اول نمبر قدرت ومه وس د ګرد خلکو د پیغور ورسولم هغه وای استادونه باټو ساټی چې تای وشتلې چې د سلې زرونه دي دا رقم تیاریږي الته پر مزکه باندې چې میږي رواني لای زوینم خدا اوس دغه نه قدر د باندې ویني د تایلان کې هغه دي تام ټکور کې او هغه ټانګ دې ټکور کې نو دی لا ورسره بدبخت شي علاوه ناصر خیر نسته هغه ناصر د پر لار روان شي و ما نسلهم ذي لر من ناصرين اس نصرت کوونکې کدا اس خبره ته متوجه سیاست نو دغه يهود دا کار کړی دا نو نه معنی چې خاص بار د آیات په يهودو په خاص تر ورځې د قیامت چې ارڅوک دغه کار کې اجازه بس دغه د قران کریم قوانین چې هغه مختص نه دي قران خو د قیامت بل نظام دی نو کدا آیاتونه خاص په اړه واقعات چې نازل سوی الته خاص نو قران معتل سوی چې بل کتاب راغلی هغه کیسه خو خلاص ولنو یا خدا حکم د قیامت پورې دی دلتم الله عز وجل دغه سو فرمایل په روح المعانی کې د ابن ابي حاتم په روایت باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کی چې دی وار د واره سلاسره وکړل د علماو چې بدی ته دی خبره امر کاوه چې دا وکدا مکه دغه پر دی غمیدل زما وادي ملا صاحب دلته شکیر دا سازنده ناروا دي دا پلانې شي ناروا دي برابر راسي چې د دې وسه ځان خلاص کو سبا د خیره بس ارتال څه چم دي دکانونه بنه خلاصو بازار ته نزو اول بده د نبيانو کار وکړو د دې په شاوخوا کې په دغه وخت کې درست سلويشت نبيان ژوندۍ و چې دعوت یې کاوه دا درست سلويشت نبيان سار چړې په سره وخت د کورو سره وېستل علاج کړ پر هغه علاقه شي دان کړل ادا خو پیغام مسوله یو سل اویانه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به هغه کسانو چې هغه علما و د دې چې د انبیانو سره چې دی غو سره به د جن تبلیغ او هغه را ولاړ چې د قران په دی بخاری کې چې نبی څنګه لاله خدای قهر بدر باندې وسی برل دې ملته و درو دې پر خوا دي نو دا یو سل اویانه پر نور دا امس شیدان کړل دا به چوغو زاری کول بغاره ول جړل چې دین بیان الله له چې دا څنګه کوي دا خو د جن استاد دي دی امبره قتل کړنو درود سلويش نه بیان یو سل اویانه پر علما هغه داعیان دغه ګرد په یو ورځ درکیغ وکښنو الله عز وجل دا دغه اغلازت هي پد په چیز له سړي د جن په بارک چې درڅو کی ک نبی ایمه په خدای درڅو ولي ک شیخ الحدی ایمه درڅو ولي ک بل هم دا د پر نقش قدم چې روان دي د چ روزل دي هغه دغه رقم دي مرتس په خپل وطن کې ولیدل پر عالم لا سریږي کې پر طالب لا سریږي دا خو جلا خبره ده چې ول نو ما اخل را باندې واحد نو مې ماجدای بدري بس د القاعده نو ما پر کښې شاو دهشتګر نو مې پر کښې شاو څه چې دهشت یې کړی دهشتګر ته کدی دي کښنان تا په وینو لړلې دي کده خو دهشت په دغه خلک بیري خو بیري خو ستاده تیاری څخه خلک بیري چې ستا ټنګ تیریږي د ګردو خلکو زړی چې وس په تقریبا راوړي دهشتګر دی نو مې پر بلږي دا عین هغه نقش قدم دی او عین هغه الله پاک مولا بالله چې ورسره وکي نه په منځ بیا د اخلاصيږي نه په عمره خلاصيږي نه په بل شي خلاصيږي په دنیا او آخرت الله ویلي دي چې دغه کار څوک دی غو پر نقش روان دي عمل په دې دنیا کې معبس په آخرت کې معبس وما لهم من ناصرين نصرتهم ناکام دي ګرځنه ټولي پر راوګرځيږي د ایسو سپیرکانو د لاس بدی په ولاړی دی به تباہ او بربادي چیغه بده دخلی شي تر دغه ځای پورې نو د يهودو قباحت به بیان شي د ان الذين څخه چې دغه يهود او د دې اتباع لکالي دا ګرځي دا رقم دي واخر دعوانا الحمدلله